خزه سلام علیکم. یا خزه سبا اختر د تا بیا وربوز بوټ کړی ولې؟ تا خو زما پوزه کټ کړنو. کله؟ زما خور نه پغه انجینیر چې واده اوو دومره ډیر شاپینګ ورله وکړو کنه. نو خو شاپینګ ما تعلم کړی اختر له بلا شي. نه کنه که زما پلار سمره خپل جوړه واغسته. هغه پکې لا پاتې زه په ځکه جوړه راوم ستا پوزو کټ کېدول نه ورکوم. دا والا دوه جوړې مې ولا راوړې ښه صحیح شو سړی خو یو ځل مې بیا پوزه کټ شوه. بیا ولې؟ هغې چې امیله سمره خپل جوړه اخیستې کنه زه تا ته نشم ویلی. هله نه خو یو ځای راته ووایه کنه. نو دکه اوس یې میسیج وکړو. دا والا ستا د امي کپن نریشه سیپون سړی یو ځل مې بیا پوزه کټ شوه. بیا ولې؟ هغې له خاوند د سرو زرو ګوتمه وکړه د اختر په مبارکۍ کې دومره ښایسته ده کنه. ستا دا پوزه به زما نه کټ کېږي خو زما دا به ته کټ کړي. ښځې محترمې دا والا سرو ګوتمه سړیه ته مې خوښي. تو مې رسره نه خوښه دس چلو کنه دوه کمره سره ا دې نه سره جالکې مالکې سپا کنیم فرنیچر ورته وراړه بیډ مې ډور واړه او سیرې مې پکې ولګوه. ښه سړیه څه پکې زما ملګری سره جلال هغه دویم واده کړی دی اوس کومه دویم واده ورکول سره پوز راته کټ کېږي. ای سړیه زما دا پوزه کټ خره بس دویم واده مه کوه واوړه دي. نه نه کو پوز ریکټ شو ډېر زیاته بدرنګه به ښکاري. بای بای ټاټا ګډ بای گیا. ها څه مسله ده یاره؟ دا بې ځایه ځایه کنځلې کوي روژه پې وخیږي پوه شوې بیا راته دماغ کار نه کوي د خلکو د مخې مې سپک کي پوه شوې پړاقې عزت راله نه کوي لکه زه خو اوس ماشوم خو نه یم زه خو ځوان یم نه بیخي په ژوند مې تنګ کړی دی چې ځان سره مې څه چل وکړی. نه دا چلو نه کوي ګوره زه ته بار ودرېږه دې زه پویه کوم ښه زه ورشه خفه کېږم ته کښېنه کاکې ښه کاکې ستا څو زامن دي؟ دکه یو زوی مې ګوره کاکې نو دقه یو زوی دی ته ته هم غوسې کوې په ده سره چې کوم دی نو خپلو د ملګرو تعلق شروع کړه لکه لنګوټ یا یار چې داسې ازادي ورسره شروع کړه غوسې موسې ورته مه کوه ګورې صحیح ده او که نه لږ مازغېري که دا مو وختل په دوی په کوی زمونږ ګوره وس نه چلېږي. صحیح ده زه ورځه کاکې صحیح ده ډېره مننه. زوی ته دې کار وکړه مکمل زما سره ازادي شروع کړه لکه ملګرو سره چې سړی ګپ لګوي که نه بخم دې نه بد خو ما نه ګڼې نه نه ولې به بد ګڼم بیا ښځه انګور را لږ راواله زوی زما سره پیسې کم دي نو بې غیرت انسان ته به را پیسې ځان سره قبر ته وړې او لکه چپ شه ګوره دا خوله پوزه دې وامه ته خو ماته کاندل کې لکه اندازې تا راته ونه چې ملګرو په شان ازادي را سره شروع کړه ملګرو سره ودغه شانتې آزاد ګپ لګوم نو بای بای کارور باندې کمپلین دی د ملاوټ په خرڅي نه جی هغه د میخو په خرڅي هغه پکې وبا چي کنه نو چې وبو ورته نه چي نو میخه به پیسینګ کوي ستارو بو کې پیچي نه جی وبو کې په نه چي پپایو کې وبا چي میلو دا خو درته مونږ وایو کنه تاسو ما ته څه وایې ورور دې پيو کې ملاوټ کوي نو پکې ولې کوي ملاوټ ته څه پته ده نو چې تا ته پته نشته نو ته دلته ولې راغلی ها دا راته ووایه چې ته دنیا ته ولې راغلی پایو له راغلی یم پې خرڅوم جی دې پرېږده چېرته عام انسان نه به ته پوه سرجي د امونو موسم خو نشته جان خټکي به کوم ځای میلاو شي دا څه دي ها دا پسو دي دا پسو کیلو پسو دي 100 روپۍ دي کنه دا ټول پسو دي دا ټول په 100 روپۍ دي ټوله دا ټول پسو دي او دا والا سو ټول واچوه دا ټول پسل نه دي کیلو پسل دي دا کیلو پسل دي او نو دا ټول پسو دي او استاد زی چرته مړی لزو مردان ته څو کسان دي لس کسان دي لس کسان مړه دي تا سره زو لس کسان ټیک ته ځه 1100 روپۍ به راکړي چې مړی له څوک ځي نو ته به ترې پیسې الې د مړي پیسې نه الم کرایي الم د څه کرايه د تیز رفتار زه په تیز رفتار څه کوم نو ته نه وایې چې ما پکې بوځه نو ته ما نه پیسې د څه غواړې تیلو نو تیل خو به پکې ته اچې زه به پکې ولې اچوم تیز رفتار د چا دی زما نو تیل به م پکې ته اچې که نه تیل به پکې زه واچوم پیسې را د څه پیسې درکم تاله زما پلاره که مړي له ځې چې بوتې ځم که نه ځې چې زه ځان له نوره سورلي وګورم او زو پیسې به راکې هلته سړی مړ دی او تا سره د پیسو غم دی
نو زه څه وکم یار مونږ سره لاړ شه مړي له هلکه زه نه ځم خپل کار کوه نو ته دلته څه نه ولاړې نو سورلی بوځم که نه نو مونږ بوځه که نه نو تیل واچوه که نه تیز رفتار د چا دی زما نو تیل پکې ته واچوه که نه دماغ راله مه خرابوه ځه ښځه راځه لیټر به را سره وخورې کوم ځای کې د مړي ځای کې